په زراعتي ځمکو کې د رهایشي کورونو جوړول مو د هیواد زراعت ته لویه ننګونه ده. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د 88 میلیون افغانیو په ارزښت د زراعت په برخه کې ګڼې پروژې بشپړې او د یو شمېر نورو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادو پروژو په موخه په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله ضمیر له رسنیو سره د زراعت په برخه کې یو لړ اندېښنې شریکې کړې. نوموړی وایي په ختیځو ولایتونو کې زراعتي ځمکې د کمیدو په حال کې دی او په رهایشي کورونو بدلیږي. لغمان وګورئ، ننګرهار وګورئ یا نور ولایتونه وګورئ، هغه سیمې کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوي دي. ښاغلی ضمیر زیاتوي که د دې ستونزې مخه ونه نیول شي نو د هیواد زراعت به له نویو ننګونو سره مخ شي. هغه له ټولو بزګرانو او هغو خلکو چې کرنیزې ځمکې په رهایشي کورونو بدلوي غوښتنه وکړه څو د هیواد زراعت دې له ننګونو سره نه مخ کوي او له دغه وزارت سره دې مرسته وکړي. مونږ سره همکاري وکړي، خپل هغه ځمکې چې تاسو شخصي ځمکې دي چې تاسو حق لري هر کار وکړي. زموږ دا خواهش دی چې خلک په منځ کې دا آګاهي باید لوړ شي چې د زراعتي ځمکې نور فعالیتونو لپاره استفاده ونه کړي. که څه هم ختیځ ولایتونه د مناسبې هوا او چاپیریال له کبله له ښو زراعتي ځمکو برخمنه ده او د نورو ولایتونو په نسبت دلته په هره برخه کې ځمکې ښه حاصلات ورکوي، خو د دې سره سره د چارواکو د نه پاملرنې له امله بزګران له ګڼو ننګونو سره مخ دي. غوښتنې دا دي چې دا یو زراعتي ولسوالۍ ده، دلته 3 سیندونه تیر شوي دي، کله کله د موږ ځمکې وړي او د دهقانان ډېر د مشکلاتو سره مواجه دي. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دې ته استنادي دیوالونه وشي. د برق ستونزه هواري نو هلته د وړې سړې خونې جوړې کړي تر څو کولی شو د خپل تولیدات هلته ذخیره کړو، ویساتو، د وخت په تېرېدو سره بازار ته وړاندې کړو. له یو خوا نه به هم هیواد ته د خپل د لاس حاصل وړاندې کړي او له بلې خوا نه به هم په مقابل کې هغه خپل اقتصاد لوړ کړی. خو بلخوا بیا د یاد وزارت چارواکي وایي هڅه کوي څو په کرنیزه برخه کې د بزګرانو او د غرض هره هغه ستونزې ته د حل لار ولټوي چې زراعت له ګواښ سره مخ کوي.